سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت جامو کې به وي راته. زه نن ورځ بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. ملګرو، د ویډیو کې زه تاسو ته غواړم د میم فای مایننګ پروژه تاسو ته معرفي کړم. دا هم دوستانو د مایننګ یو بهترینه پروژه ده چې یو څه ټایم کېږي بازار ته راوتې ده او دغه هم د نورو مایننګونو په څیر په ټلګرام کې ترسره کېږي او دغه لوی سپانسر کوونکي او قوي ملاتړ کوونکي لري او همداشان نوي ټویټ پر اساس چې دی کړی د ویلیو چې زموږ ټوکن به هم ډیر زر لیست شي. تاسو ملګرو دغه مایننګ ټویټ وینئ په خپله ټلیفون صفحه کې چې دی ویلي موږ لیسټینګ کوو ډیر ژر. همداشان دغه مایننګ څخه چې ده د لینا کریپټو کرنسي شبکه ملاتړ کوي. لینا کریپټو کرنسي شبکه چې زیاتره د اتریوم ترانزیکشنونه ترسره کوي، دا هم د ټي آر سی او ای آر سی په څیر د کریپټو کرنسي د انتقال یو شبکه ده یا همداشان یو عادي شبکه. نو ملګرو بلن هم کوکوین صرافي ده چې کوکوین صرافي هم په خپل یو ټویټ کې ویلي و چې میم فای مایننګ څخه ملاتړ کوي او خلک یې میم فای مایننګ کارولو ته تشویق کړي و چې تاسو یې هغه ټویټ په تصویر کې لیدلی شئ. نو دا هم یو بالکل ښه او معتبر مایننګ ده او راځئ مکمل جزئیات به تاسو ته په ویډیو کې درکړم. ځو ملګرو ویډیو ته. ښه نو ملګرو، لومړی د دغه مایننګ د اړولي یو لینک ده، ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن او لومړی کومنټ دواړو کې ایښی. په دا ډول یو لینک چې مو کلیک کړ ډایرکټ مو ټلګرام روبوټ ته راوړي. لومړنۍ مهمه خبره دا چې د دې روبوټ هم د ناټکوین د روبوټ او همیسټر کامبټ د روبوټ په څیر ویریفای ټیک لري. صحیح ده، دا هم مهمه موضوع. دلته به راسئ په شروع آپشن باندې به کلیک کوئ او د دې روبوټ به سټارټ کړو. دلته ملګرو په پلی وی ارن باندې به تاسو کلیک واخلئ او دلته به شروع یا سټارټ ووهئ او د میم فای مایننګ صفحې ته به داخل شو. دغه کې به ځان ته اکاونټ جوړ کړو. زه ورته داخل شوم. دا ډول یو صفحه ده، د دې په تمه کېږو. نو دوستانو دا ډول صفحه ده. دلته موږ ته بونس هم 10,000 میمیفای ټوکن راکړو. په کلایم بونس باندې به کلیک واخلو. کلیک مې واخیسته. دغه دا زموږ اکاونټ په دې کې په کامیابۍ سره راجستر یا جوړ شو. دغه یو څه نیټ هم ضعیفه ده دوستانو، صفحه یې سمه نه ده لوډ شوې. سمه به تر هغې لوډ شي او زه به تاسو ته د دې دا ټولې برخې هم وښیم. نو دغه د مکمله صفحه هم لوډ شوله. دوستانو دلته زموږ بیلانس چې تاسو وینئ 10,000 ټوکن ما تاسو ته ویل راجستر بونس راکړو. ټولو نه به لومړی موږ دوستانو راشو د ایرن برخې ته. دلته یو څو ساده ټاسکونه دي. دغه ټاسکونه به تکمیل کړو. موږ ته پرې فری ټوکن راکوي چې په هغه ټوکنو موږ کولی شو په دې کې ټاپ بوټ راواز کړو چې هغه موږ ته په خپله مایننګ کوي. نو په دغه ایرن برخه مې کلیک کړ. دلته دا ډول یو صفحه موږ ته راځي ملګرو. نو ملګرو ټاسک برخې ته راغلم. دلته کوم خاص ټاسک نه ده پاتې. نو دې برخې څخه وځو. مخکې ټاسکونه ول او فعلا فکر کوم نوی اکاونټ مې جوړ کړی یا څه هم ټاسک نه ده پاتې. نو خیر دا هم دونه مهمه نه ده ټاسک کې. نو دغه دوستانو د دې اصلي صفحه ده. زه به اوس تاسو ته مکملې برخې او دې کې چې څنګه مایننګ کېږي، څنګه ټوکن جمع کېږي خپل اصلي اکاونټ کې دروښیم. ځم خپل اصلي اکاونټ ته. ښه نو ملګرو خپل اصلي اکاونټ ته راغلم. دلته چې تاسو ما سره وینئ 114 میلیونه ټوکن هم ما په دې کې جمع کړ چې البته ما دې کې کار هم کړی. نو اوس راځم تاسو ته بیا د لاندې ټولې برخې او دې کې د مایننګ طریقه ټول دروښیم دوستانو. دا هم که څه هم په شکل د یو کارتون ده. ډېری کسان دا فکر کوي چې دا یو کارتون شکل لري، ګرافیک ټریټ ده، دا به څنګه لانچ شي. دوستانو د دې نوم میم ده. میم خپله کارتون شکله ټوکن ورته وایي. لکه شیبا ټوکن تاسو وګورئ، ډوج کوین وګورئ. نو دغه هم هغه ډول یو ټوکن ده. نو اعتبار یې ښه ده. نو پر دې کې اوس ټوکن څنګه جمع کوی شو دوستانو. دا هم لکه د ناټ کوین په رقم ده. ګورئ که موږ په دې کارتون کلیک کوو موږ ته 12 ټوکن جمع کېږي. خو دغه کار یو څه ستړی کوونکی او ستاسو ټایم نیسي. نو زه تاسو په دې کې اسانه طریقه د مایننګ ښیم. هغه به هم د ویډیو په منځ کې تاسو ته اوس ښیم. راځو د بوسټ آپشن ته چې لومړنۍ برخه هم ده. بوسټ آپشن کې دلته دوستانو لومړی کار چې تاسو کوئ یو اندازه ټوکن جمع کوئ او راشئ دا ګورئ ټاپ بوټ راواز کوي. ټاپ بوټ په 2 لکه ټوکنو راوازیږي دوستانو. کله چې دا تاسو ته واز کوي دا تاسو ته په خپله هر 3 ساعتو کې ټوکن جمع کوي. اوس دلته ګورئ زه کولی شم د ورځې 3 ځلې ټاپ بوټ استعمال کوم او هر ځل ماته 1,29,600 ټوکن راټولی سي. زه اوس په دې کلیک کوم. ګورئ ماته 1,29,600 ټوکن راټول کړي. په کلیم کلیک کوم. دا به اوس ګورئ زما بیلانس ته جمع شول. اوس بیا به کلیک کوم. ګورئ ټاپ بوټ مې چالان کوي. نه ټاپ بوټ په خپله اوس موږ ته ټوکن راټولی. نو په دغه کې د مایننګ اسانه طریقه د ټاپ بوټ وازول دی. نو ټاپ بوټ حتما واز کوي. نو یو 2 لکه ټوکن چې مو جمع کړل ټاپ بوټ واز کوي. نو پر دې اوس راځم تاسو ته نورې برخې درښیم دوستانو. یو د توربو برخه لري. توربو برخه څه ګټه لري راځم په دې تاسو ته کلیک کوم. ګورئ په دې حالت کې چې دا دوستانو ګورئ ماته په هر کلیک 8 دانې ټوکن راکوي. صحیح. دلته پاس ګورئ یو
شیشه غوندې بوتل ګرځي که په دې کلیک کوم زه دا کلیک مې کړ په دې زه کلیک اخلم دوستانو د دې سره په کلیک بیا موږ ته ډېر ټوکن راکوي زما نېټ ضعیفه ده دوستانو نو په دې بوتل چې تاسو دوستانو کلیک وکوئ دا ماتیږي او بیا تاسو ته په هر کلیک 10 برابره ډېر ټوکن دوستانو درکوي 10 برابره تاسو ته په هر کلیک ډېر ټوکن درکوي فعلا زما یو څه نېټ ضعیفه ده دوستانو زه کلیک کوم دغه د وشو نو دا ګورئ ماته مخکې اته راکول اوس اتیا راکوي نو د ټاپ بورډ دغه ګټه ده یا هم د ټوربو آپشن دغه ګټه ده چې موږ ته په کلیک ډېر ټوکن راکوي او موږ ته د ورځې 3 ځلې فری دغه ټوربو راکوي یو بل هم ریچارج آپشن ده دوستانو سی ریچارج آپشن کومه خاصه ګټه نه لري ولته ګورئ کله چې موږ کلیک کوو دغه زموږ د ریچارج نه ده چې 5500 ده موږ چې کله کلیک کوو موږ څخه په کلیک همدا راکمیږي او چې کله کمه شي فول دا ګورئ اوس په کمېدو ده بیا مجبور موږ انتظار یې اوس وکړو او که چېرته موږ ریچارج آپشن ووهو دغه ریچارجنګ فول کوي دا ګورئ فول شلو بیرته نو د دې دغه ګټه ده صحیح ده او دلته یو بل آپشن ده دوستانو ډیمیج دوستانو دا آپشن څه ګټه لري دلته ګورئ زه چې کلیک کوم پر کلیک ماته 8 دانې راکوي کله چې تاسو لومړی اکاونټ جوړ کړئ تاسو ته پر کلیک یو دانه درکوي خو که چېرته تاسو دا ډیمیج یو څه ډېر کړئ چې اوس زما لیول 8 کې یا 8 لیول کې ده تاسو ته بیا پر کلیک دغسې ډېر ټوکن درکوي او بیا ریچارجنګ کاپ ده دوستانو چې دا هم همدغه سپیډ او ټوکن کلیک کولو کې ګټه لري او بل هم دوستانو ریچارجنګ سپیډ ده چې دغه د ریچارج سپیډ یا همدغه کوم چې مخکې مې تاسو ته وویلې دوستانو دغه چې کم شي نو کله چې د ریچارج سپیډ ډېري دا بیرته ډېر ژر پوره کېږي فکر نه کوم دوستانو دغه برخې خاص ګټه ولري دا لاندې 3 برخې ما خپله فعالي کړي دي چندان خاصه ګټه نشته مهمه برخه صرف ټاپ بورډ فعال کوي دغه هم بهتره ده او که ټایم مو خوښه مو لاندې برخې هم ورسره فعال کوي چې ما یو اندازه فعالي کړي دي نو دې څخه وځم د بوسټ آپشن مې مکمل تشریح سټیټ آپشن ده دوستانو چې راځم په دې هم کلیک کوم دلته دوستانو خاص داسې نشته د لیولې دي همدا شانه پلان دی یو څو بل څه دي چې ما ډېر په دې کې ګوتې نه دي وهلي نو مهم څه پکې نشته دغې څخه موزم ایرن برخه خو مې تاسو ته ویل چې دې کې ټاسکونه هغه نوی اکاونټ چې ما جوړ کړ هغې کې ټاسک نه دوستانو خو زما اصلي اکاونټ کې ګورئ څو دانې ټاسکونه دي چې په هر ټاسک 1 میلیون 1 میلیون دغه شاوخوا ټوکن دي نو ټاسکونه که تاسو ته ول کمپلیټ کړئ زه نه غواړم چې وخت ضایع شي او ټاسکو کمپلیټ باندې درته مسله اوږده کړم یو بل د انوایټ برخه د ملګرو چې انوایټ برخه ته هم راځم انوایټ برخه تاسو کولی شئ د خپل لینک په واسطه خپل ملګري دعوت کړئ چې فعلا ما 121 کسان دعوت کړي د هر کس په انوایټ تاسو ته لومړي سر 2.5 پوینټ درکوي او بیا کله چې هغوی مایننګ کوي تاسو ته دغه ډول کمیشنونه ترېنه راځي چې اول لیول څخه 12.5 دوم لیول 25,000 او دغه ډول کمیشنونه تاسو ته په ریفرل راځي چې دا هم ګټه کوي خوښه مو ریفرل هم کولی شئ بل هم دوستانو دلته یو د ویلټ نښه ده چې دا نوې په دې ایرډراپ کې واضح شوې څنګه چې مې تاسو ته ویل دا لیسټ کېږي دلته ګورئ په خپله هم لیکلي چې میمیفای ټوکن listing is coming یعنی دا ټوکن ډېر زر لانچ کیږي او څنګه چې مې تاسو ته ویلي د میمیفای ملاتړ کوونکی د لینا کریپټو کرنسي شبکه ده دې برخه کې تاسو کولی شئ دوستانو ځان ته ویلټ جوړ کړئ او کله چې دا ټوکن لیسټ شي اعلان شي نو همدې ویلټ ته تاسو ته راځي چې بیا کولی شئ له همدې ځای څخه صرافۍ ورته ولېږئ ویلټ جوړول لپاره هم کریټ ویلټ ووهئ 12 عددي کوډونه درکړي ټرس ویلټ په شکل جوړېږي زه فعلا نه غواړم ویلټ جوړ کړم او مهمه هم نه ده که تاسو جوړ کړو که جوړ مو نه کړو نو په دغه ډول دوستانو د دې کار و د دې مایننګ او څنګه چې مې تاسو ته ویل لومړی کوشش کوئ ټاپ بورډ راواسکئ دومن دوستانو دې کې هم د امسټر کامباټ په څېر کامبو ده یعنې هر ورځ چې تاسو دې کې هم تاته کامبو درکوي په کامبو هر ورځ 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون نیم میلیون دغسې ټوکن درکوي څنګه چې تاسو تصویر وکړئ د دې کامبو په بل ډول ده دوستانو تاسو به په یو مشخص ځای باندې کلیک کوئ تاسو ته ټوکن درکوي مثلا د نن ورځ کامبو سیده لومړنی به په سر کلیک کوو بیا په دې برخه بیا په ناس برخه بیا د خپو په برخه څلور دغه ډول ساده کلیک دي د نن ورځ کامبو دا ګورئ ماته 15 لکه ټوکن راکړو نو دا کامبو هم تاسو در سره کاروئ او روزانه کامبو تاسو کولی شئ زموږ د ټلګرام چینل څخه ترلاسه کړئ زموږ ټلګرام چینل لینک هم تاسو ته لومړی کومنټ کې ږدم ټلګرام چینل ته هم جوین شئ او روزانه د دې ډیلی کامبو هم ترلاسه کوئ نو دلته لاندې کلیک کوو دا ټوکن هم اوس موږ ته دغه راکړل شول او زموږ بیلنس ته جمع شول نو ډیلی کامبو په دې کې هم شتون لري نو دغه هم یو بهترین مایننګ د امکان شته ډېر ژر لانچ شي دوستانو کوشش کوئ د فری مایننګ ډېرو پروژو څخه ګټه واخلئ اکثریت لانچ کیږي په نوم د اوا کوین چې موږ په خپل ټلګرام او واتساپ ګروپو کې معرفي کړی و هغه هم پرون ورځ لانچ وه چې ما پکې زیات کار هم نه و کړی دوستانو څنګه چې تاسو وینئ ما ته یې 15 ډالرو په اندازه ټوکنز ما والټ ته راورسېدل نو فری مایننګ اکثریت پروژې لانچ کېږي او دا هم یو بهترینه پروژه ده نو هیله ده چې تاسو ترې ګټه واخلئ دوستانو زموږ ویډیو تر همدې ځایه نور زه تاسو په خدای سپارم